لکه خاورې په دربار د درویشانو. کم دی؟ سپی نشته مړه، تا بس هسې لګیا یې سپی دی. کم دی سپی؟ کم دی؟ روژه دې نیولې که نه؟ اوس کم؟ زما روژه ده ها؟ ستا روژه شته؟ چای راکړه. ولې؟ چای راکړه شابه. ډوډۍ را نه راکړې؟ چای مې دنه وڅښو. وڅښمه؟ وڅښم؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن 13 اپریل دی او 13 اپریل یو داسې د خوشحالۍ او داسې ښایسته ورځ ده چې په سعودي کې هم روژه ده، په پاکستان کې هم په بعضې ځینو کې روژه ده، په بعضې ځینو کې نه ده، او د خان خو بالکل نه ده روژه. ستا روژه شته؟ خان اوره د رحمان بابا شعر دی که نه؟ وایي هم په دغه لار به ورشي خدای رسول ته که څوک تل کاندي په لار د درویشانو. بادشاهان د دې دنیا واړه پراته دي لکه خاورې په دربار د درویشانو. بادشاهان د دې دنیا واړه پراته دي لکه خاورې په دربار د درویشانو، او هر گفتار به یې د رب په در قبول وي. باچا دې خو وګوره، وایي هر گفتار به یې د رب په در قبول وي لکه خاورې په دربار د درویشانو. بالکل ګډ خان په خپل زبان کې چې کوم دی شعر وي او خو څوک پرې پوه نه شو. چای وڅښه شابه، چای دنه سړېږي. لاړې ځه چای څښه، چای وڅښه بس دی. چای مې درنه وڅښه بس دی، شعرونه مه وایه. چای خان شعرونه ویل چای وڅښه. بس چای وڅښه بس دی. لږ راشئ دا ویسه نه ښځه وڅښه شابه. نه سکي خان ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا یو داسې ژوند دی، یو داسې زندګي ده. خلک خو ټول خلک لګیا دي چې دا کسان لیوني دي، دا پاګلان دي، دا منټلان دي، او دوی د زندګۍ نه نه خبر، دوی د ژوند نه نه خبر، او دوی د څکلو د اغوستو د دې شیزونو نه نه خبر. خو که موږ یو طرف ته سوچ وکړو نو دا کم کسان چې ځان ته هوښیاران وایي، ځان ته عقلمن وایي، ځان ته ډېر هوښیاران وایي، ځان ته سیاستدان وایي، او ځان ته یو داسې انسانان وایي چې د اسمان موږ په دې خپلو لاسو باندې ټینګ کړی دی، نو اصلي کې موږ هغه انسانان چې کوم دی پاګلان لیوني. ځکه چې موږ دې کسانو کې نه فریب شته، نه پکې دوکه شته دی، نه انسانانو سره دوکه کوي، نه ځناورو سره دوکه کوي، او خپل ژوند سره اوسېږي او خپل ژوند تېروي، او داسې ژوند تېروي چې چاته ضرر هم نه ورکوي. او تاسو ته چې څنګه پته ده چې د انسان زړه چې کوم دی دا یو د کعبې مثال دی، دا ورانول د الله کور یعنې کعبه ورانول دی، او موږ انسانان چې کوم دی هر وخت د الله کور او هغه کعبه ورانو، فریب کوو، دوکه کوو، خلکو سره دوکې کوو، د خلکو زړونه ازارو، قسمه قسم دوکې، فریبونه، ګناهونه، او په دې ژوند کې چې څومره هم ګناهونه دي هغه موږ انسانان کوو. او دا داسې خلک دي چې دوی نه ګناهونه شته دی، نه دوکې چا سره کوي، نه فریب کوي، نه د چا زړه ازاروي. نو اصلي کې موږ پاګلان یو، موږ منټلان هم وي، او په هغه جان کې هم کیدای شي موږ لا دومره اور دومره سزا الله رب العزت راکوي چې هغه به موږ زغملی نه شو، او موږ به د الله د عذاب نه چې کوم دی منډې وهو، جاړو به او خولو کې به ډوبي. او دا انسانان چې کوم دي دا به د الله نه ګیله مني، او بلکې الله پسې به منډې وهي، او موږ به د الله نه منډې وهو. داسې ده که نه؟ او دا خان چې کوم دی دا اوس په دې وخت کې شعرونه وایي لګیا دی، او خو هغه شعرونو باندې موږ پوهېږو نه که نه خان؟ دا اوس په خپله مستۍ کې راغلی، په خپل موج کې راغلی دی او شعرونه وایي. د رحمان بابا چې څومره شعرونه هم دي هغه یې ټول وویل، خو موږ پرې پوهېږو نه.